د ادبي غورځنګ کتونکو ته سلامونه وایم. د ادبي غورځنګ چې کوم پیروکار دی، کوم چلوونکی دی، شهاب بخاري، ستاسو ډېره مننه کوم. مالا وخت راکوم خپلو مینهوالو سره مخامخ کړم. زه به خپلو مینهوالو ته شاټ یو غزل ووایم چې شروع به کول غواړي د خپل کور کلي او چم نه. شروع به کول غواړي د خپل کور کلي او چم نه، پښتو به راوباسو په سرو سترګو د ماتم نه، او دا نورې فیصلې به ښه په خود کې کول غواړي. دا نورې فیصلې به ښه په خود کې کول غواړي. بس نور به قلاریږو د کوکنار او د چیلم نه. شعر دی چې زه داسې پاړوګر یم چې ماران منجله کوم. زه داسې پاړوګر یم چې ماران منجله کوم، خو ستا زلفې مې ګرانه لاندې نه کړلې د دم نه. او کم بختو دا مولا او شراب پرېږدی وخت بدل دی. کم بختو دا مولا او شراب پرېږدی وخت بدل دی. نور ځان خلاصول غواړي د دې سور او تور لړم نه. او شعر دی چې بدخواته سرگوزي بس زما دغه مجبوري ده. بدخواته سرکوزي زما بس دغه مجبوري ده چې پلار راته ویلي غریبي خوي د غم نه. او شعر دی که غواړي چې نهر نشو او خوار نشو او ورک نشو. که غواړي چې نهر نشو او خوار نشو او ورک نشو، قدم چې خطا نه کړی د باچا خان د قدم نه. او شعر دی چې د زړه نه او د ذهن نه به دغه سوچ وباسو، او د ذهن نه به دغه سوچ وباسو چې مونږ به ګنشته شو بې ټوپکه یا قلم نه. او شعر دی چې عابده دا څه خلک خو ژوندي ښخول غواړي. عابده دا څه خلک خو ژوندي ښخول غواړي. عابده دا څه خلک چې تاویږي د حرم نه. ستا یو جهان مننه.